سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې زیات بایسکل چلول مو جنسي عریضې ته زیان رسوي په اړه معلومات درکړم. درنو دوستانو، زموږ چینل د نورو ښو معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. هغه کسان چې په بایسکل ډیر چکر وهي او یا زیات تګ راتګ کوي، هغوی په یو ډول ناروغۍ چې فیبروز نومیږي اخته کیږي. فیبروز هغه ناروغۍ ته وایي چې د نارینه تناسلي غړی د جما په وخت کې نه جګیږي. د ځکه چې پر بایسکل کله کینئ نو ستاسو په فرنیوم باندې فشار راځي. فرنیوم د ذکر او د مقعد ترمنځ چې کومه ساحه ده هغې ته وایي. کله چې تاسو د بایسکل په زین یعنې سیټ کینئ نو په فرنیوم او په هغو رګونو چې ذکر ته وینه رسوي زور راځي او ورسره عصبي مشکل هم پېښیږي چې په دې کار سره تاسو تناسلي غړی د نه جګېدو په ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې بیا هم د ضرورت لمحې د بایسکل چلولو ته مجبور یاست نو کوښښ وکړئ د بایسکل زین مو پراخ او غټ وي او په باریک زین د کیناستلو څخه ډډه وکړئ چې مستقیما په دې ناحیو باندې سخت زور راځي.